د خپلو بچو مستقبل ته په دشمنیانو کې ور واچو، د خپل رور مستقبل دی په دشمنۍ کې ور واچو. او موږ وایو نه موږ پښتو سرته رسو، د الله بندګانو د الله نه ویریږئ، دا وینې تویول دا څه وړه خبره ده. انشاءالله دې باره کې به هم خبره کېږي چې د مؤمن خوی دا دی یو چې دی د مؤمن او د هغه وینې قدر کوي چې کوم سړی یعنې د وجلو لایق نه وي، دوی وینې نه تویوي په ناحق. خبره مې دا کوله چې زمونږ اصل مسله چې کوم روانه ده هغه په ځمکه په لرګي په پټي څاروی راوړېدو، لاره په لاره کې به درته غني کېدم، لاره به درته بنده کړم، اوبه به دې خوا راواړم، اوبه به هغه خوا راواړم، د اوبو په پیپ باندې جګړه، د اوبه اول دې خوا راځي، هغوی نه دې طرف ته راځي، تاسو لږې روکړي دي، هغوی نه موږ در پرېښودي دي. دا کیسې راوایي. په دې بعضو خبرو باندې سړي ته ځان سپک ښکاري. ما بل ملګري ته خبره کوله، زه دې کور نه راووتم نو یو دوه کسان په جګړه وو چې دا ځای زمونږ دی، تا پکې ګاډی ودرولې، هغوی نه دا خو دلته، هغوی نه دلته. ما دې ملګري ته دا وي، ما یې یو خبره بعض خبرې داسې سړي ته ځان سپک ښکاري. لکه اوس که ماته یې کړي او زه یو سړي سره په دې راونغلم، تا ګاډی دلته ودرولې، هلکه د حکومت روډ دی ودرېږي، ستا جایداد خو نه دی. خو دا مسلمان به دی به ته د کور نه راوباسي، ټلیفون به ورته کوي راوځه راوځه ګاډی لرې کړه، نو هغه به راپاسي، نو غریب به چابي راوړي، نو بیا به ګاډی لرې کوي، نو بیا به ته ګاډی ودرې او بیا به سینه وټپوي چې سړي مې ګاډی لرې کړو که نه. په دې بعضو کارونو سړي ته ځان کچه ښکاري چې زه د دې نه اوچت یم، د دې لیول نه زه اوچت یم. ښه یا په بس کې ناست یو یا په جاز کې ناست یو، زما په سیټ ناست یي، راوړه دې خوا، زه دې شیشې ته راوړم، تر لارې ته مزه نه کوي. بدرون سړي پورې دا خبره هغه وایي اگر که په ټکټ کې د هغه نمبر کړکۍ ته، هغه وایي زه کړکۍ ته کښېنه، لکه ته کښېنه، ځه ته کښېنه چې ته خوشحال یاره. دومره دروند به ښکاري که نه، ځکه چې دا مسلې د ماشومانانو دي، لوی په دې کې ګوتې نه وهي، خو یې دروند ساته. زه دلته ناست وم، ته څنګه راغلی؟ که خیال م کړی په سکول کې او مدرسه کې به زموږ په دې جګړه وه، دا زما کرسۍ ده، هغې نه ده زما ده. او هغه ورځ باندې به موږ ووایي سبا به زه دلته کښېنم، په سبا له چې بل سړی ناست وي به سره موږ جګړه کوله چې ما پرون نه ویلي زه به دلته کښېنم. اوس دغه خبرو باندې سړي ته ځان سپک ښکاري. نو په دې بعضو خبرو زما لار ده، ته تېر شوې، ولې رالې، څاروی لاړ، فلانې لاړ، علانې لاړ، په دې خبرو سړي ته ځان سپک ښکاري که نه؟ زما دا خبره غلطه ده.